د جمعې په ورځ باندې پکار دا وي جمعات ته وختي سړی راشي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې سهار ټیم غسل وکړلو جمعات ته چې دا را روان شولو فله بكل خطوة هر قدم اغستلو کې خودلو سره الله جل جلاله یو نیکی ورکوي یو بدی الله پاک چې دا ختموي درجه بلندوي. دا په هغه صورت کې دی چې په نیت عبادت باندې چا ته راشه مسجد ته راشه د الله پاک کور ته چې دا راشه. بیا د جماعت په موږ باندې ډېر حقوق لري. جمعې په ورځ باندې د مسلمان حق یو، د جماعت حق دوه، د جمعې حق درې. آن تر دې پورې په ترمذي شریف کې حدیث دی هغه سړی چې د جمعې په ورځ باندې راشي بیا دروازه کې ودرېږي په کار دا وي چې مخکې صفونه یې هغه ټول ډکې خلک بل چاته د ګناه مقور نه کړي مخکې صف یې هغه ډک کړي. خو یو سړی داسې وي چې هغه دروازه کې ودرېږي بیا ښي طرف ته ګوري چپ طرف ته ګوري بیا د خلکو په اوږو باندې خپې اړوي چې مخکې صف ته لاړ شم. یا خو د ریاکارۍ په طور باندې را روان دی یا د ثواب په نیت باندې را روان دی. دواړه طریقو باندې که په نیت ته ثواب هم ناروا ده که په نیت ته ریاکارۍ باندې وي چې مخکې خط اول ته یې ځان ورسوله بیا هم ناروا ده. وایي دا داسې دی لکه جهنم طرف ته چې سړی پل جوړوي. ولې ځکه د مسلمان په اوږو باندې به ته خپې اړی نه د مسلمان په سر او اوږو باندې به جنت ته ځان رسوي. د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې په سختۍ سره ممانعت کړی دی. ډېر په سختۍ سره ډېر په شدت سره. عرض مې دا و چې دا الله پاک دا دین دا فطری دین دی فطرت الله فطر الناس علیها دا فطری دین دی دا سالم عقل منی. ان فی ذلک لآیة لأولی الالباب. اولی الالباب بیان کړی دی هغه عقل چې هغه مخدوش نه وي هغه د یهودو د نصاراو مفکورې ځپلی نه وي هغې کې د یهودو د نصاراو د تعلیماتو زهر نه یې پراته. دا هغه خلق چې کله اسلام دین احکام باندې نظر واچوي عقل یې مني عقل ورته تسلیم دی ځکه شریعت احکام د هغه ځای نه شروع کېږي کوم ځای کې چې عقل کار پرېږدي.